طالبانو د تیر حکومت عسکرو ته ښه پیغام ورکړ. دا چې څه ویلي معلومات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. طالبان وایي چې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره لوی اسلامي پوځ جوړوي او ډیر به خپلواک وي. اوس د افغانستان لپاره د پوځ اړتیا ده، خو په پوځ کې باید مسلکي پوځي کادرونه شتون ولري. تر څو یو مجهز پوځ جوړ شي، طالبانو اوس تازه د تیر حکومت د اردوه عسکرو ته ښه پیغام ورکړ، خو دا چې دوی به یې عملي کړي یا کنه دا پوښتنه ده. د طالبانو د لوی درستیز فصیح الدین خبر ورکړی چې لوی اردو جوړوي او د تیر حکومت د اردو مسلکي کسانو ته هم په خپلو لیکو کې ځای ورکوي. آیا دا خبر به عملي شي؟ طالبانو خو دا خبره وکړه چې دوی به د مخکني دولت سرتیري په لیکو کې ځای ورکوي، ولې تر اوسه پورې طالبانو خپلې داسې ژمنې نه دي عملي کړي. نږدې څلور میاشتې کیږي چې طالبانو کابل نیولی او له هغه راوروسته حکومت پیل کړی دی. هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم ورسره کوم هیواد نږدېوالی ښودلی. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي پاکستان کې ویلي و چې دوی ته به د تیر حکومت نظامي کسانو ته ځای ورنه کړي. طالبان وایي چې یو شمېر کسانو ته یې 2 میاشتې نظامي زده کړې ورکړي او فارغه کړي دي.